موبایل، کمپیوټر، ټابلیټ او ورته نور برېښنایي وسایل زموږ د ژوند جدي اړتیاوې ګرځېدلي چې پرته له دې وسایلو زموږ او ستاسو په چارو کې خنډ او ځنډ منځته راځي. تر دې خواشینونکې لا دا ده چې د دې شیانو کارول زموږ رواني او جسمي روغتیا ننګوي، ذهني کمزورۍ، د سترګو ضعف او ورته نورې رواني او جسمي ناروغۍ پیدا کوي. د دې لپاره چې له دې ستونزو سره مخ نشئ، دا لارښوونې تل په پام کې ونیسئ. له موبایل څخه استفاده کم کړئ. روغتیا پالان تر هر څه وړاندې دا پیشنهاد لري چې تر ممکنه حده د موبایل کارول کم کړئ. که تاسو جدي اړتیا نه لرئ، له موبایل څخه لرې اوسئ او استفاده ترې مه کوئ. په دې توګه به ستاسو رواني او جسمي روغتیا تضمینه شي. نو د لومړنۍ توصیې په توګه باید د موبایل شوق پرېږدئ او پرته له اړتیا ګوتې مه وروړئ. عینکې وکاروئ. که له موبایل سره ستاسو تماس ضروري وي او پرته له دې مو په کارونو کې خنډ او ځنډ پیښېده، نو بیا کوښښ وکړئ د استفادې پر مهال یې عینکې وکاروئ. په دې توګه به مو د سترګو روغتیا ته کوم زیان ونه رسیږي، خو د عینکو په اړه حتما له ډاکټر سره مشوره وکړئ. روښنایي کمه کړئ. ځینې خلک خوښوي چې د موبایل روښنایي یې تیزوي. دا کار ډیر نامناسب دی. په ځانګړې توګه د شپې لخوا باید د موبایل رڼا بیخي کموي. که داسې ونه کړئ، جدي روغتیایي ستونزې جوړولی شي. د سترګو کمزوري، ذهني فشار، د حافظې ضعیفي، د تمرکز نشتون او ورته نور مشکلات دي چې له همدې عمله پیدا کیږي. هیله دې نه وي که په کوټه کې تیزه رڼا وي او یا هم د ورځې لخوا په آزاد چاپیریال کې موبایل کاروئ، نو برعکس د موبایل روښنایي باید تیزه وي ترڅو سم ووینئ او کار وکړئ. په جیبونو کې یې مږدئ. روغتیا پالان بل وړاندیز دا کوي چې موبایل په جیبونو کې مږدئ. د دې پر ځای پر میز او یا هم په بل کوم ځای کې له ځانه په فاصله کې کیږدئ. په دې توګه د هغو برېښنایي سیګنالونو یا شعاعو له ضرر څخه په امان کیږئ چې په عادي حالاتو او د زنګ راتلو پر مهال تولیدیږي. د خوب پر مهال یې بندوئ. که تاسو ډیر مهم کس نه یې او د شپې له خوا موبایل بندول کومه ستونزه نه جوړوي، نو موبایل بند کړئ. خو که پوهیږئ چې په دې کار سره ستاسو په ژوند، کاروبار او نورو مسایلو کې ستونزې جوړیږي، نو بیا د خوب پر مهال ستاسو د خوب له تخت یا کټ څخه په لرې فاصله کې کیږدئ. که دغه لارښوونې تعقیب کړئ، د موبایل په مرسته د جوړیدونکو خطرونو څخه به په امان کې شئ.